بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم لیدونکو او مینوالو، زموږ چینل آرکیټیکچر سټډیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلیمي ستاسو په خدمت کې یم. زموږ دغه کورس د ګوګل سکیچ پروګرام په اړه ده. د ګوګل سکیچ پروګرام څخه زیات انجینران استفاده کوي ترڅو خپل د پروژو 3D برخه د ګوګل سکیچ په واسطه په ډیر ښکلي او ښایسته شکل جوړ کړي. زموږ اول لیکچر د ګوګل سکیچ انسټالول دی په خپل کمپیوټر کې. موږ څنګه کولی شو چې ګوګل سکیچ په خپل کمپیوټر کې انسټال کړو؟ لومړی چې دا د سی ډي په واسطه او یا د سیټ اپ په واسطه موږ کولی شو چې ګوګل سکیچ په خپل په کمپیوټر کې انسټال کړو. راځئ چې پیل کړو. د هر څه مخکې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د زنګ په علامت باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو راورسیږي. اوس راځو د ګوګل سکیچ انسټالولو ته. د ګوګل سکیچ سیټ اپ به اوپن کوم. 4 دا د ګوګل سکیچ سیټ اپ ده. دا چې کله م اوپن کړم دا دلته راغی سکیچ اپ پرو 2014. ما سره چې د 2014 ویریشن سیټ اپ ده. دا به انسټال کړو خپل کمپیوټر کې. اوس راځو دلته نیکسټ بټن باندې کلیک کوو. بیا دلته وایي چې تاسو کوم ځای کې دا انسټالوئ. سی ډرایو صحیح ده، پروګرام فایل صحیح ده، همدلته دې ماته انسټال شي. بیا ورباندې نیکسټ، بیا انسټال. لږ به ورته ماتل شي چې څو ده ګوګل سکیچ انسټال. ګوره دلته لیکلي انسټالینګ سکیچ پرو 2014 4 بایټه. ګوګل سکیچ خلاص شو، فینیش کو انسټالیشن. راځو ګوګل سکیچ 2014 د کله اوپن کړ. دلته څه قوانین او مقررات چې دي دا به موږ اګري کوو. اګري کنټینیو به ووهو. اوس راځو دلته دا د ګوګل سکیچ صفحه. راځو په دا لاندې برخه کې ورته ټمپلیټ انتخابو، یعنې زموږ سکیچ صفحه دې په کوم ټمپلیټ کې خلاص شي. په دا مثلث شکل باندې کلیک کې څو ټول ټمپلیټونه تاسو ته راښکاره شي. په کوم ټمپلیټ کې تاسو خپل صفحه خلاصول غواړئ، فیټ ان انچ کې غواړئ، که متر کې غواړئ او که ملي متر کې غواړئ، هر یو چې تاسو غواړئ دلته ورته انتخاب کړئ. ما متر انتخاب کړی دی. سټارټینګ یوز سکیچ کلیک کوو. کله مو چې کلیک کړه د سکیچ صفحه به تاسو ته خلاصه شي. سکیچ صفحه دغه پورته 3 بټن چې دي دته کیپشن بټن ویل کېږي چې کلوز د منیمایز او ماکسیمایز د دې په واسطه کولی شو چې خپله صفحه بنده کړو، یا یې وړه او غټه کړو، یا یې بیخي لاندې دلته راوغورځو. او دا چې دا ټایټل بار ده چې موږ دلته کولی شو چې خپل پروژه په کوم نوم ثبت کړي، هغه ټایټل یعنې عنوان چې کوم ورکړی هغه دلته بیا راښکاره کېږي. او دا چې د مینو بار ده دکې مینوګانې موجودې دي. د فایل څخه تر هیلپ پورې دا مینوګانې دي، یعنې دته مینو بار ویل کېږي. دا چې دي سټنډرډ ټولز دي، او دا هغه سټنډرډ ټولز دي دلته کولی شو چې د اضافه هم کړو او لرې هم کړو دې څخه. او په دا برخه کې انسټرکتور یعنې لارښوونه کوي. د انسټرکتور تاسو ته لارښوونه کوي چې کوم کمانډ چې تاسو سلیکټ کړی هغه څخه څنګه استفاده وکړي او چیرته استعمالیږي. اوس موږ سلیکشن سلیکټ کړی ده. ګوره هلته اتومات موږ ته سلیکټ کوي چې دا قسم ته دا کمانډ کار کوي. که چېرته زه ورته دلته ګوره سلیکټ ټولز، یعنې تاسو سلیکشن ټولز انتخاب کړی ده. که چېرته اریز کوم ګوره اریزر ټولز، یعنې تاسو اریز په واسطه کولی شئ چې کوم کار تاسو اجرا کړی هغه بیرته پاک کړئ یا یې لرې کړئ.
په دا لاندې برخه کې میژورمنټ دلته تاسو کولی شئ چې کومې اندازې تاسو یو لاین اخلئ د هغې اندازه تاسو ته ښایي چې دا لاین په دومره اندازه ده او که د خواته لاین اخلئ دا هم په دومره اندازه ده یعنې دا تاسو ته اندازې راښایي او دا چې د خپله ورک سپیس یعنې کاري ساحه ده زموږ سکیچ اپ کې دغه ورک سپیس چې کوم دا د 3D ده یعنې موږ سکیچ اپ په واسطه کولی شي 3D برخه کار کوو او دلته چې دي درې محوره دي یعنې ایکس وای زید مونږ کولی شو چې په دغه درې محورو کې کار وکړو دا چې د اوریژن یا مبدا ده که چېرته د جي نه یو لاین واخلو دا د وای محور شو دا د ایکس محور شو پورته د زید محور شو یعنې تاسو کولی شئ چې دا داسې کار کوي ګوره که چېرته زه یو لاین واخلم او داسې شین رنګ ونیسي که نه یعنې مونږ د وای په محور سره موازي یو لاین رسمو او که چېرته داسې د سور رنګ ونیسي نو مونږ د ایکس د محور سره موازي یو لاین رسمو که چېرته پورته ځو د آبي رنګ سره یو رنګ واخلي او که چېرته پورته لاړ شو یعنې موږ د زید محور سره موازي یو لاین رسمو دا اوس زموږ د نن ورځې درس په راتلونکي ویډیو کې به بیا نور کار وکړو د خدای په امان